السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو وخت دی وکی سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د سټیټس بار یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم چې تاسو یې به ټول حیرانه کړي. نو ګوره دوستانو زه راغلم د خپل موبایل سټیټس بار ته. اگر کوم زه اوس راځم په سټیټس بار باندې یو وارې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستانو زه په سټیټس بار باندې یو وارې کلیک وکړم ما ته فیسبوک خلاص شو. اگر کوم ګوره دوستانو زه بیا راځم د خپل موبایل سټیټس بار ته او اگر کوم زه ډبل کلیک وکړم. کله چې ګوره دوستانو زه ډبل کلیک وکړم ما ته واتساپ خلاص شو. نو که تاسو غواړئ چې درکن ته خپل سټیټس بار جوړ کړئ چې تاسو یو وارې په کلیک وکړئ تاسو ته یو اپلیکیشن خلاص شي. که تاسو دوه وارې کلیک وکړئ تاسو ته د بل اپلیکیشن خلاص شي. نو که تاسو غواړئ چې هر کوم ته خپل سټیټس بار جوړ کړئ هغه تاسو جوړولی شئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. د هغه رقم دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دا ټوټل پرمیشن به تاسو دوستانو نیکسټ کړئ او دلته به دوستانو تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم دوستانو دلته به تاسو راسئ په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ او اکسیسیبیلیټي سرویسز ده دوستانو دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو تاسو به انسټال سرویسز ته راسئ او د هغه رقم سوپر سټیټس بار ده دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ او دلته به دغه تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو هغه به ستاسو په موبایل کې سټارټ شي. کله چې ګوره دوستانو دغه ستاسو موبایل کې سټارټ شو د هغه رقم بیا تاسو راسئ په ګیسچر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ګیسچر باندې کلیک وکړئ د هغه رقم سنګل کلیک. اوس که چیرې زه په خپل سټیټس بار باندې سنګل کلیک وکړم یعنې یو وارې کلیک وکړم ما ته د چیز خلاص شي. دلته به دوستانو تاسو په سنګل کلیک باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم ګوره دوستانو ټرن آف سکرین د موبایل سکرین دې آف شي. اوپن اپس یو اپلیکیشن دې خلاص شي. کوم اپلیکیشن دې خلاص شي تاسو په اوپن اپس باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم هغه اپلیکیشن به ټوټل دلته دې تاسو ته راوړی وي. که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ور وښایاست هغه اپلیکیشن دلته تاسو ورښولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو زه ورته وایم ما ته دې په خپل موبایل کې کروم خلاص شي. کله چې زه یو کلیک وکړم ما ته دې کروم خلاص شي. د هغه رقم ټاپ ډبل ټاپ ده. نو کله چې دوستانو تاسو دوه کلیکه په وکړئ تاسو ته د کوم اپلیکیشن خلاص شي یا د هغه رقم اوپن شارټ کټ ده یا سکرین شاټ ده یا سپلیټ سکرین ده یا پاور آف ده. نو که تاسو غواړئ چې هر شی ور وښایاست هغه تاسو ورښولی شئ. نو ګوره دوستانو زه راځم اوپن اپس یعنې زه غواړم چې یو اپلیکیشن خلاص کړم هغه تاسو کوم اپلیکیشن ورښایاست. که تاسو هر اپلیکیشن ورښایاست صرف په تاسو دوستانو په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه د موبایل ګیلري ورښیم. د هغه رقم د موبایل په ګیلري باندې کلیک وکړئ په لانګ پریس. کله چې تاسو دوستانو په سټیټس بار باندې لانګ پریس وکړئ یعنې تاسو یو دوه درې سکرین ته کلیک به ونیسئ تاسو موبایل کې کوم اکشن کوي د هغه رقم زه ورته سکرین شاټ زما موبایل سکرین شاټ اخلي. نو ګوره دوستانو دغه اپشنان ما دلته ټوټل ور وښول او د هغه رقم زه له دې څخه وځم. کله چې ګوره دوستانو زه له دې څخه وځم د هغه رقم زه راغلم په سټیټس بار باندې یو وارې کلیک کوم. کله چې زه یو وارې کلیک وکړم ما ته دې کروم خلاص شي. نو ګوره دوستانو زه یو وارې کلیک وکړم او د هغه رقم کروم براوزر دلته خلاص شو. نو تاسو لیدلی شئ چې دلته کروم براوزر خلاص شو او د هغه رقم ګوره دوستانو زه بیرته له دې څخه وځم. کله چې زه ډبل کلیک وکړم ما ته د موبایل ګیلري خلاصه شي. ګوره دوستانو د موبایل ګیلري خلاصه شوه او د هغه رقم دوستانو کله چې تاسو لانګ پریس وکړئ یعنې یو دوه درې سکرین ته کلیک به ونیسئ بیا دې ستاسو موبایل سکرین شاټ اخلي. نو ګوره دوستانو هغه سکرین شاټ یې دلته واخیستی. اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د خپل موبایل سټیټس بار مې دا رقم ته ښایسته او په ښایسته ډیزاین باندې جوړ کړي. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کوم ویډیو ته ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.